الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير بآخرين درس کې منګه په سورة البقرة کې لګیاو او په سورة البقرة کې یوصل شپږ نوي آیتونو ته رسیدلیو، 196 نمبر آیت ته رسیدلیو. په دې آخرنی آیتونو کې یا په دې آخرنی آیت کې موضوع د حج روانه و او الله سبحانه وتعالى پکې د احصار مسله بیان کړو چې سړی منع کړی شي د حج نه، نو دی به څه کوي؟ دغه شان د حج د قرباني په چا باندې ده، او که یو سړي د قرباني وس نه لري، د حج قرباني نشي کولی، نو هغه به څه کوي؟ دا مسله پکې الله سبحانه وتعالى بیان کړې وه. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالى وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. مدد حج يوسوم يشتدي معلومي. مشرکینو کې دا یو غلط رواجو چې هغوی به د حج کې د نسی کول، او نسی دی ته وایي یعنی په خپله مرضي باندې به مخکې کو وروسته کو. کله به د سفري په میاشت کې حج کو، نو کله به د رمضان په میاشت کې حج له روانو. په خپله مرضي به د حج کو، نو الله سبحانه وتعالی به هغوی باندې رد وکړو چې د حج میاشتې خو معلومې میاشتې چې هغه میاشت شوال، ذوالقعده او 10 ورځې د ذوالحجې، د 2 میاشتې او 10 ورځې. د دې مطلب دا نه دی چې بلې 2 میاشتو کې ستا کله خوښې حج کوه. حج خو د 8 تاریخ نه شروع کېږي د ذوالحجې، خو په دې 2 میاشتو کې د شوال نه، یعنی شوال او ذوالقعده او د اولنۍ ورځې د ذوالحجې، په دې کې یو سړی د حج تمتع اراده لري او عمره وکړي او بیا په دې انتظار ناسي چې زه به حج کوم، نو دا د حج اراده کړې. نو په دې ځکه الله سبحانه وتعالی د مشرکانو په دې خبره باندې او د هغوی په دې طریقه باندې رد وکړو چې دا نه دی چې هر سړی به خپله مرضي کوي، بلکې الله ورځې خاص کړي. فمن فرض فيهن الحج، نو چا چې فرض کو په دې وخت کې په ځان باندې حج، د حج په دې میاشتو کې په ځان باندې حج لازم کو. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نو نبی خبری د شهوت او نه ګناه کول او نه جګړې کول په حج کې. درې کارونه به ځان لرې ساتي. ذکر رسول سموي چې د حج مبرور بدله چې دی نو هغه جنت دی، او حج مبرور هغه حج ته وایي چې هغه د الله دپاره خالصي، د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې، او په هغې کې د شهوت خبرې نه وي، او په هغې کې جنګ جګړې نه وي، او په هغې کې ګناهونه نه وي. نو دا سړی د خپل حج نه داسې واپس راځي لکه څنګه چې په اوله ورځ د مور د خېټې نه راوتی و. او ما پرون دا خبر وکړه چې د حج مسلې دا موږ په جدا درسونو کې تفصیلا بیان کړي. هغه درسونه واورئ، د حج طریقه او د عمرې طریقه او احکام هلته ټول بیان شوي. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، او هغه چې تاسو کوئ څه نیکي نو پوهیږي په هغې باندې الله په هر کار باندې خبر دی. وتزودوا، او د ځان سره توخه وړئ. د یمن نه چې به کوم حاجیان راتلو د هغوی د عادتو چې توخه به د ځان سره نه راوړه، حج دپاره سفر توخه به نه راوړه، دا به موږ په الله باندې توکل کړی. نو بیا به په حج کې سوالونه کول. نو الله سبحانه وتعالی د هغوی اصلاح کوي چې توخه د ځان سره راوړئ، ځان سره دومره سره وړئ چې د نورو خلکو نه به تاسو بیزاره یې، نور چاته محتاج نه. سبحان الله، د توخې خبره کوي نو الله به کې دا توخه هم را یاده کړه. فإن خير الزاد التقوى، او یقینا غوره توخه د تقوا ده. توخې خبره کوله، خو دا توخه چاته یې نه کوي. تقوا په ځان کې ساتئ.
د شي آیتونه شته چې الله سبحانه وتعالی یو خبره کوي بیا په هغې به ضمن کې دینی خبره راوړي. لکه الله سبحانه وتعالی دا مسله بیان کړې ده چې په سورلۍ باندې سواره شي وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. دا ذکر او دعا به وایي وإنا إلى ربنا لمنقلبون او یقینا مخبل رب ته واپس کیدونکي یو. سوال چې دلته دا خبره الله ولي کوي جواب الله ته توکل چې په سورلۍ کې نه دا ذکر کوا خدا مې د ساته لکه څنګه چې ته په دې سورلۍ باندې روان شي نو دغه شان به دې ورځ یو څو کسان په کټ کې وړي آخرت ته پاره. الله سبحانه وتعالی د لباس مسله بیانې په سورۃ الاعراف کې په منځ کې به دا خبرو کې ولباس او تقوا او ګره تقوا غ لباس ته نه ير نشي. نو دې ځکه الله سبحانه وتعالی د سفر د توخي باس کو خدای په کې وی ګورې د تقوا غ توخه نه ير نشي. دې حج لرواني او د تقوا نه خالی حج لرواني او د الله نه یریږي نه صرف دې پر رواني چې خلک راته به جی سي بویو بل چې خلک باندې تپوس کې چې ته دومره سعودي تلوي ته حج نه دی کړی دا بس خلک اسی ځان ستړي کې ولياذ بالله. واتقون يا أولي الألباب أويري مانا عقل خاوندانو ليس عليكم جناح نشتي بتا سباندي سقنا أن تبتغوا فضلا من ربكم چلتويتا سمال دا طرف درب استاسنا. عربو په جاهلیت په وخت کې دا چل کو چې د حج په میاشتو کې به تجارتونه کول میلې به لګولې سامان به ځان سره وړو هغه به تل خرڅو په حالت احرام کې وو. نو د اسلام دراتلونه بعد د بعضو خلکو بزرونو کې دا خبر رااله چې آیا دغه تجارت کول به د حج کې روایي او کنه به. نو الله خبره بیان کړه چې په دې کې څه ګناه نشته که تاسو ځان له سمال ولټوي د حج په موقع کې. فإذا أفضتم من عرفات نو هر کله چې تاسو راکو شئ د عرفاتنا فاذكروا الله عند المشعر الحرام نو یادوي الله لرا په خوا د مشعر حرام کې. مشعر حرام څه ته وایي؟ مزدلفه. په دې ځکه الله په قریش باندې رد وکړو. قریشو کې دا بیماری و چې هغوی به حج ټول کوو خو عرفات ته به نتلو. او دا ولې ځکه چې د عرفات د حرم د حدودو نه بهر دی. هغوی به دا وي موږ اوچت خلک یو موږ له دا نه دي روا چې موږ د حرم د حدودو نه وځو. الله به رد وکړو چې نه وځئ به بهر ته. او بیا به الله یادوي په مزدلفه کې. او دا زیاتې تفصیل نه دی نو به وخت ډېر زیات ولګي خو بار تاسو ته خبر راځو چې د حج طریقه دا موږ تفصیلا بیان کړی ده او بیا به ان شاء الله بیانو ک الله سبحانه وتعالى جون راکو. واذكروا كما هداكم او یادوي الله لکه څنګه چې تاسو ته خولې ده. دې کې دا فائدہ چې د ذکر او اذکار به هغه وکم چې په شریعت کې راغلي دي او یادوي به الله په دې طریقه لکه تاسو ته چې خولې ده. بدی کې رد په هغه صوفیو بدعتیانو باندې چې ځان نه اذکار جوړ کړي او په هغه باندې دلیل نه وي. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ او یقینا وی تاسو مخکې د دین خامخه د ګمراهانو نه لار تاسو نو معلومه نه غلار د خو الله رحم کو چې پیغمبر راولېګو د قران نازل کو دین مونږ ته راکو. ثم افيضوا من حيث افاض الناس بیا وما راکوزیږي بدا غزنا چې راکوزیږي ټول خلق. بیا الله تاکید کو د عرفات ته خبره ذکر کړ. واستغفر الله او بخانه غواړي د الله نه همیشه چې غټ کار ختم شي نو الله دا وی بخانه بغواړي د دې لپاره که څه کمی زیاتې شوی نو چې الله یې وبخي. موږ چې سلام وګرځو د منځنه بعد کوم ذکر وایو استغفر الله استغفر دې لپاره چې الله که څه کمی زیاتې شوی. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. ودې کې د پیغمبر کار ختم شو کنه
مرګ نږدې دی الله ته بخانه ډېره غواړه ځکه چې غټ عبادت ختم شو هغه کوم ذمہواری چې الله ورکړي هغه ختم کړه الله ته اوس په اخر کې استغفار ډېر وایي ودي كما الله دا خبرك إن الله غفور رحيم يقينا الله دير بخن كي رحم كون كي فإذا قضيتم مناسككم نكل تاسو پوركي كارونا دا حج تاسو فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا نيادوي الله پشان دے دولو استاسو پلارانو لرا یا داغینا زیاد پا یا دولو سر لکه څنګه چې تاسو پلاران یادوي بلکې داغینا زیاد یا د پلارانو د یادولو نه زیاد به تاسو الله یادوي فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا نو باز د خلقنا غسوق دي چې وای اے رب زمونږ راکه مونږ ته دنیا یا راکه مونږ ته په دنیا کې هر شی د باز خلقو غم د سره د دنیا سره خکه دعاګانې مغواړي تهجد په وخت کې په سجده کې په منځ کې یا الله بس وادر له کې او یا الله د قرضې ختم کې او یا الله بس خپل د کور را کې یا الله د مسلې ختم کې یا الله مسافری ختم کې یا الله گاډي را کې یا الله دا ټول د دنیا خبرې وکړي او د سره سوچ نشي چې آخرت مراتلو ولا غیر په ارم څه وخت غواړي الله سوي وما له في الآخرة من خلاق او نید دلر په آخرت کې صبر آخرت نه بالکل خالی اوچت خلق سوکتی ومنهم من يقول او باز د دوینا غسوک دی چوي ربنا آتنا في الدنيا حسنه اے رب زمنگا راکی منتب الدنیا کی خیست جون وفي الاخره حسنه او باخرت کی خیست جون وقنا عذاب النار او سات من دور د عذابنا لو چت خلقت الله تعالی دین نه مونږ کوي چې دنیا مغواړه دنیا غواړه خو آخرت خو مې راوکنه اصل زیته نه ارشه خیسته جون حسنه مطلب خیسته جون پراخ رزق امن ولا جون دینداری د ټول به حسنه کې د ناراضي آخرت کې خیسته جون داري چې الله تعالی جهنم نه بچ کې او د جنت غنیمتونه درکې دا ډېر قیمتي دعا ده او حدیثونه کې راځي چې غالبا دعا چې د رسول سم په خله باندې بوا هغه د دعا ده مختصر دعا ده او ټول ته موږ ټول ته یاد ده ما شومانه ته یاد ده نو دا دعا ډېر غواړي د الله سبحانه وتعالى ډېر قیمتي دعا ده ولې قیمتي ده ځکه چې غټي خبرې پکې د نه راړي استاد یا الله زما رزق پراخه کی یا الله زما قرضې ختم کی یا الله مال وادو کی یا الله زما بیماری ختم کی یا الله مال امن را کی یا الله در سوق دی خبري خلند وای ربنا آتنا فی الدنيا حسنه خبي په آخرت کی الله د سخت نه بچ کی یا الله د کتاب را له بخیل اس کرا کی الله حساب کتاب را ته آسان کی الله جهنم نه ډیر خبري لند وای وفي الاخره حسنه خدای د فائدې لپاره ذکر کوم لکه بعض مفسرین په دې کې ډېر تفصیل کوي څوک سوې څوک د حسنه مراد ده څوک د حسنه مراد ده مضبوطه خبره خدای چې حسنه کې ټولي خبرې د ناراضي چې خيسته ژوند په دنیا کې خيسته په آخرت کې بعض مفسرین وی په دنیا کې حسنه دي ته وی ربنا آتنا في الدنيا حسنه یا لما لراکي په دنیا کې دیندار خزا سره حیران شي چې په دومره غټ نعمتونو کې د بعض مفسرین د دیندار خزا ذکر کوي جواب دا غي ده د علماء الله ډېر اوچت عقل ور کړی اوسې خبره نه کوي جواب دا غي ده چې دوی په دې باندې دیندار خزا دي چې کله د خزا دیندار ونه ژوند به دي خېسته پارام به په سکون به ټینشن بدینه سوچ او فکر بدینه خچره دنیا هر نعمت ته سره او خزه دی بيدینه او خبره دل نه مني او نافرمانی ستا کوي استاد ادب او احترام نه کوي نو څه خوشحالي به کور کې هیڅ خوشحالي نه الله سبحانه تعالی دې مونږ ټول ته سوچره
بیان اوري او څوک چینی الله دې موږ ټول ته دینداري خزي نصیب کړي او الله دې زموږ د بیبيانی دیندار وګرځي اولئک لهم نصیب مما کسبوا دغه کسان دوی لره برخه ده د هغه عمل نه چې دوی کړی دی والله سریع الحساب او الله زر حساب کوونکی دی واذکروا الله فی ایام معدودات او یادوي الله په ورځو شمار کړی شو کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی چې ایام معدودات دینه مراد التشریق غورځي دي ایام التشریق چې وته وي نه هغه سلور دي د قرباني د ورځ غولنی ورځ چې اختر او بیا پسې سورځي درې ورځې دي نو الله وی په دې ورځو کې الله ډیر یادوي د باز خلک په دې ورځو کې چکرې لګي او غب شپ لګي او د کلی نه پلانې راغلي او دا غزینه الله نه راغلي په مینا کې وکته زیو بره بزیو نه الله یاد کی سیده چې د ورځې د خوراک څخه ورځې د حدیث کې راغلي دی او د الله د یادول ورځې دي نو خوراک څخه په کوم کو الله م یاد وکنه نو په دې حج کې به ملاقاتونه کوي او په بازارونو کې به ګرځي او غب شپ لګي هغه ته موقتی ځایش الله وینا په دې ورځو کې ما ډیر یادوي فمن تعجل في يومين بچا چې تاجی وکړه په دوه ورځو کې فلا اثم عليه نو ګناه نشته باغ باندې بعضو خلکو به د دې اختر د ورځې نه بعد دوه ورځې تیرولې نو بعضو به درې تیرولې بیا به یو بل بس خبرې کولې چې تاسو دې شو کړو تاسو دې شو کړو الله وی چې چا دوه ورځې تیرې کړې او تاجی وکړه وته یعنی په سوم وته په 12 وته په 12 باندې او چې کله ستاده وته ارادي کبه 12 وځي کبه 14 نو د دریونه جمرات به ولي چې زموږ د خلکو ته شیطانان وي او بیا به د نور د ډوبېدو مخکې د مینا نه وځي نو کوم خلک چې وځي به باندې څه ګناه نشته ومن تأخر او سوق چې ورسته شو درېمې ورځې ته فلا اثم عليه نو نشته ګناه باغ باندې لمن اتقى د پاره دغه چې یریږي د الله نه پاتې شه درېمې ورځې ته خدای دغه چې پر غوړه چې الله نه یری او به کې بندګي وکړي د الله سبحانه تعالی ابه ته فائدہ واخلي دي درېمې ورځې نو پدې کې کڅوک ته پوښتنه کې چې کومه غوړه ده نو جایز خودوانه کارونه دي خو غوړه ده چې انسان درې ورځې ته پاتې شي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دغه ده بل چې عبادت به بګډیرو شي الله ذکر به بګډیرو شي واتقوا الله او ويريږي دلنا واعلموا انكم اليه تحشرون او پوښی چې یقینا تاسو به خاصه غته مخامخ کیږي یا خاص بغته جمع کیږي د نصیحت کوله حجیانو ته چې حج خو تاسو کو وګوره د ساتي چې الله نه به مشيريږي د حج نه بعد به مېری بعض خلکو دا مطلب چې حج دی وکړو بس خبره ختمه شو اوس کته هر قسمه ګناه کوي کوا او د حج د قبلې دو ډیر علامات دي ډیر نخې دي یو نه د حج د قبلې دو دا ده چې د دې حج نه بعد الله ست جون خخېست کی او تعالی د عبادت او توفیق درکې نو دا یو زیری دی چې ان شاء الله ستاسو حج د الله قبول کړي خو کو حالات خبرتر شي نو به غویره پکارت کاسي دي ځان ستړی کو دا باز راشي سر به خرولې سر به لاشيني چې راشي بس دلته په فلمونو په سندرو په ګناونو بیا به شروع کی دا څنګه حج چې ست حالات بهتر نشو اوس د دینه بدل دوه قسمه خلق به بیانې یو غټ منافق او بل غټ مسلمان ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا او باز د خلکونه غسوک دي چې تعجب کې چيتا لروينا دغه په بار د دنیا کې ويشهد الله على ما في قلبه او غواکي الله لرب غس چې دغه پزړه کې دي او هو ألد الخصام او غډیر سخت جګړه مار دي د آیت اخنس
الثقفي منافق مبارک نازل شو چې دا ډیر خوګو خبرو والو سمې خوګي خبر به کول ځکه الله تعالی سوی ومن الناس من يعجبك قوله بس خلک ته په تعجب کې اچي دا وی د ویناګانی دي منافق سره ډیر خوګي خبرې کوي او سخت ضرري انسان واغه په دنیا کې ډیر سخت ماهر او دا منافقان او د دنیا پرست چې دوی دنیا کې ډیر ماهر خو آخرت نه پوهه د آخرت مسله چې ته بیان کې یره وي سوایو او چرته دا ونی چې ته مخې ته ریال کې دی او ډالر وته کې دی به ته چې دې کې فرق وکړي چې ریال کم او ډالر کم دی به هیڅوک دا نه وي چې سوایو خو چې دین مسله ته بیان کې دې سټ وګر یره وي سوایو نو بس پته نه لګی نه نو دا اخنس منافق چې وو د په دنیا کې ډېر سخت ماهر او په ځل کې کافرو خو په ظاهر کې وی چې اسلام منم د دنیوي فائدو په خاطر دا خبره کوله وهو الد الخصام او لو دې سخت جګړه مار دی او دا خبره ساتي چې دا ډېری جګړې کول د منافق انسان صفت ده مسلمان سره چې دا جګړې مګړې نه کوي خدای چې ته یې نه په مخن خته یو جګړې دی یو سره د بل سره نو غالبا دی سي دی منافق دا جګړې کول د منافق سړي کار دی ولې بالله او چې خبره کوي د منافقان الله وی ما گوا کوي وی الله گوا دي چې ګورې موږ په ځړ کې دا خبره ده بدرو واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها او کله چې روان شي تاسو نه نو کوشش کوي بزمکه کې دې د پاره چې فساد کی باغی کې به چې واپس شي په خپل خبرو کې خلک دوکه کې به دغه روان شي نو بزمکه کې فسادونه کوي د ایمان په باره کې د خلکو بزرونو کې شکونه اچي د کفر د مضبوطولو لپاره کوششونه کوي مسلمانانو ته نقصان رسي نسلونه او مالونه تباہ کوي ویني د خلکو توي رښتې پرې کوي ويهلك الحرث والنسل او تباہ کوي فصل او نسل لرا په دې طریقه چې د دوی د ګناونو د لاسه به بارانونه بنشي نو چې بارانونه بنشي نو ساروي او فصلونه اغم تباش والله لا يحب الفساد او لا من نكيد فساد سرا واذا قيل له اتق الله او کله چې ورته ویل شي يرو کدلانا اخذته العزه بالاثم نو ونسي دلر غیرت بګنا باندې غیرت په ځل کې راشي نو خبره به نه مني نصيحت نه قابلای او دې خلک شتي نن سبا چې ته د نصيحت کې نو د غیرت تلاس استغه نصيحت هغه نه مني خطب او اسمت دین بیانې ته زسو کیما ز پلانې او علانې نو استغه خبر اگر که حقي خود د پزړه کې د جاهلیت غیرت پروتي نه غي د لاس استغه حقم دکې کې او غنه مني فحسبه جهنم نو کافی دې د پر جهنم ولبئس المهاد او خامخ ډیر بد زیدې تیار کړی شوی د جهنم اوس دا خو غټ منافقو او غټ مسلمان سوکته ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله او باز د خلکو ناغه سوق دي چې خرسي ځان خپل د پاره د طلب د رضا د الله ځان خرڅ کړي د الله د رضا لپاره دین یې غسته دي دنیا خرڅ کړي د آخرت یې غسته دي هغه سخت او د قبول دي خو د دې لپاره چې الله رانه راضي شي والله رؤوف بالعباد او الله شفقت کوم کې دې په بندګانو خپلو دي کې دنه هغه صحابه کرام داخلي جغوي د الله دین لپاره خپل مانوله او جیدادونه او هر څه قربان کړو او په اول کې په سر کې صہیب رضی الله عنه چې هغه خپل ټول جیداد او مال مکی ولو ته پریخو او صرف چې مدینه ته راغی د سم مالدار انسان مدینه ته چرغه خالی لاس راغی بالکل خالی لاس راغی رسول سموتی صہیب مال یا رسول الله هر سمه مکی ولته پرې خو د خو ما جما پرې دي چې رسول سم پسې لاړ شي نو رسول سموي صہیب خپل تجارت کې نن ګټه وکړه وي دا خلک دي چې ځانونه خرڅ کړي دي د الله رضا لپاره
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ایمان والو ننوزی په اسلام کې پورا دا آیت هغه چا مبارک نازل شوی چې باغو کې منافقت او بعض مسلې به منلي او بعض به نه منلي او بعض علما وی چې دا د يهوديان مبارک نازل شوی دی هغه دا وی چې موږ به ایمان راوړو او یې ایمان راوړو خدا به بار بار مطالبه کوله چې موږ به د تورات لولو الله به باندې رد کو چې دې څه بنه کوي چې نیم به يهودیت مني او نیم به اسلام مني بلکې په اسلام کې به پورا ورننه وځي خنن سبا زموږ په دې امت کې به د مسلمانانو کې دا مرز دی چې رسم او رواجونه د علاقې سره کوي او په خپل باندې وایي زسمه زه مسلمان یم نو ته اسلام ته پوره نه ننوت ستغم او خادقو د اسلام په طریقه نه ده واده ته د علاقې ولا په طریقه کې غمونه ست د علاقې ولا په طریقه دي ناس ته پاسته ست د غوي په طریقه ده او دا چې زه اسلام منم نو اسلام چې منینو په اسلام کې به پوره ورننوځي د الف نه د یا پوری د عقیدې نه والو د وړي کې عمل پوری د ټول بسته د اسلام په طریقه استا غم ستا خادي ستا رواجونه ستا خوشحالي ستا ناس ته پاسته ستا لباس ستا رواج د ټول به د اسلام موافقي او چې کله د اسلام خلافي نو بیا به عمل نکي اگر که باغی باندې بس خلک خپکی چې څنګه به زو سره رواج پرېدم او خلک براتوي چې دي څه ودغه نو خلک که هر څه وي خو من مقصد چې دغه د الله رضا ده الله دې زموږ راضي شي ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مروانيږي په قدمونو د شیطان پسې انه لكم عدو مبين یقینا غستاسو د پاره ښکار دشمن دی فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات نو کچرته تاسو خوې د پوره اسلام نه ورستو د دین چې راغلي دي تاسو ته ښکار دلیلونه یعنی که تاسو گمراه شوي او د اسلام نه ووړې دی نو الله به تاسو تباه کوي دغه دا خبره پټه ده یعنی که تاسو ووړې دی پوره اسلام کې ورنن نه وتی اسلام هم پرې خو شاته نو الله به تاسو باندې عذابونه راوړي فاعلموا ان الله عزيز حكيم نو پوښي چې یقینا الله زور ور دی او حکمت نو والده زور ور دی په تاسو باندې عذابونه به راوړي تبابم کی کته سو د دین پوره ونه منو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله انتظار نکي دوی په ایمان راوړو کې مگر د دې چې راشي دوی ته الله فی ظلل من الغمام وسور کې د وریزنا والملائکه او ملائک راشي وقضي الامر او فیصله بوشي دکار الله رټنه ورکه خلکو ته جدين نه مني الله کله به مني اله به مني چې کله زرا شم د حساب کتاب د پاره الله او اله به مني چې کله ملائکه را کوشي او اله به مني چې کله فیصله وشي نو بیا خدای اسلام منل تاسو فائدې نه درک د منلو زی خو د دنیا ده نو د قیامت پر ورځ رب العالمین راضي د حقيقي صفت ده الله څنګه چې دغه د شان سره خای په خپل به حساب کتاب کوي وجاء ربك والملك صفا صفا وملائكه بمرازي الله وی داخلك انتظار نکي کم چې ایمان نه وروړي دوی انتظار نکي مگر د دې چې الله راشي او ملائکه راشي او فیصله وشي وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله تبوا پس کی ټول کارونه سل بني اسرائيل تپوسک د بني اسرائيلنا او دې ځکه الله دا خبره کوي چې چاته قران او حديث ورسیږي او دلیلونه وتخکار شي او د لوی نعمتونه راولګي شاته گزار کی الله به څنګه عذابونه راولي الله وي تپوسک د بني اسرائيلنا دوی لمه دي نعمتونه ورکړي دغه شان ښکار دلیلونه دویم لیدلیو خو دوی هغه نعمتونه شاته گزار کړو ما په څنګه عذابونه راوستي الله دې دوی ته پوښوک كم آتيناهم من آية بينة
چې څومره ورکړي و منګه غوي ته چې څومره ورکړي وي منګه غوي ته نخي ښکاره ومن يبدل نعمت الله او سوق چی بدل کی نعمت الله من بعد ما جاءت ورست الذين چراغیدتا چی سوق دا نعمت غزار کی ناشکریو کی فإن الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکون کې دے دا خلق چې ایمان نه وروړي نو دغه غټه وجه دنیا ده ځکه الله اوس د دنیا سپکاوي بیانوي زين للذين كفروا الحياة الدنيا خستکړې شوی د کافرانو ته ژوند د دنیا شیطان وته دغه دنیا خستکړې چې سدي بس هغه دغه دنیا ده ويسخرون من الذين آمنوا او ټوغي کوي باغ کسانو پوری چې ایمان راوړل ولی ځکه چې دوی دنیا سره محبت کوي نو دا دنیا والا په آخرت والو پورې ټوغي کوي په دنیا کې والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه او هغه کسان چې یریږي د الله نه د پاسه به په دوی باندې په ورځ د قیامت نن خو دوی په دنیا کې خاندي خو آخرت ته چا دی هغه د نیکانو تقوادارو خلکو دی سورۃ المطففین کې براشي ان شاء الله ک الله جون راکو بیا مؤمنان په دي کافرانو پوری خاندي والله يرزق من يشاء بغير حساب والله رزق ورکی چاته جوړی به د حساب نه پر اخر رزق ورکی الله دغه سره خپل رابطه مضبوطه ساتي كان الناس أمة واحدة وخلق يودلا دا ټول خلق يودلا لکه الله سبحانه وتعالى آدم علیہ السلام پیدا کو به دغه اولاد د نوح علیہ السلام پورې دغه دراتلو پورې د ټول خلق يودلا په یو دین باندې په توحید باندې به شیطان بغوی کې رورو د شرک را پیدا کو چې کله شرک را پیدا شو اختلافات پیدا شو او چې اختلافات پیدا شو نو الله سبحانه وتعالى پیغمبران راولېګل نو دې ځکه الله سبحانه وتعالى دغه خبره کوي كان الناس أمة واحدة وخلق يودلا په یو دین باندې خو اختلافات کله پیدا کړو فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين نور اولی گل الله پیغمبران زیر ورکون کی او ير ورکون کی وانزل معهم الكتاب بالحق او نازل کړل دا غوي سره کتابنا په حق سره ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه دې د پاره چې فیصلو کې بمنځ د خلکو کې هغه خبره کې چې هغه بکی اختلاف کړو دې لپاره الله پیغمبران راولېګل وما اختلف فيه او اختلاف نو کړي باغی کې الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات مگر هغه کسانو چې ورکړې شوی او غوي ته کتاب ورستو د دینه چې راغلی او غوي ته ښکارا حکمونه دی بدبختی ته ګوره چې ښکارا حکمونه راغلی او کتابونه الله ورکړي او الله د دې باوجود هم دغه خلکو اختلافات کړي سوال بجری کې راځي چولی چې یو سړي سره د کتابي او ښکارا دلایل دي بیا دې اختلافات کوي بغيا بينهم د وجه د زدنا په خپل منځ کې د زد دلاسه به حسد او اختلاف کو دا نن سبب د مرز چې ښکارا دلایل وي واضح قران واضح حدیث خو بیا به اختلاف کوي تاسو سره د اختلاف د څه دلاسه کوي د زد او د حسد دلاسه کوي خبویم دي چې په خپل مجلس کې چې ما ته پته لري چې پلاني مولوی سیبو دی پلاني عالم دا خبره صحیح ده د دلیل مضبوط دي قران او حدیث نه دی خبره کوي
نو به منی ولینه نه چې نه منی هغه د حسد د لاسه نه مانی. فهدى الله الذين آمنوا نو هدایت کو الله کسانو ته چې ایمان راوړیو لما اختلفوا فيه من الحق باذنه حق خبرته چې دوی په اختلاف کړو د حق نه په توفیق خپل سره، یعنی الله په خپل توفیق سره هغه خلکو ته هدایت کو چې ایمان راوړو او هدایت ته پس کې وکړو په خبرو کې چې کومو کې اختلافات پیدا شيو خو هدایت یې ستو کو هدایت ول حق ته وکړو. الله مؤمنانو ته نه غلار خي او همیشه الله سبحانه وتعالى نه د دعا غواړي چې الله ما تحقق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. همیشه دې دعا کوي چې الله موږ ته حق وخه او بیا له توفیق راکې باغی باندې عمل کول، ځکه چې ډیر کرته دي سم کې چې سړی ته حق معلومي خو ته پته حق د ښکار شوی خو تابعداري نشي کولای او بیا بدی سی چې الله باطل راته باطل ښکار کوي او بیا مال توفیق راکې دا غینه د بچ کېدو، ځکه چې ډیر کرته دي سم کېږي چې سړی ته باطل ښکار شي چې را باطل خو دا غینه بچ کېدې نشي. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم او الله هدايت کوي چاته چې وړيني اعلانته الله دې موږ ته هدايت وکړي. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالى دا حکم کوي چې تکلیفونه به تاسو باندې راځي باغی کې بس صبر کوئ نو هله به جنت ته داخليږئ. جنت ته داخلي دي آسان کار نه دی، په تکلیفونو کې په امتحانونو کې بس صبر کوئ رب العالمین بدل جنت ترکی. د دې لپاره الله وی د پوخانو خلکو حالات مطالعه کوي چې په پوخانو خلکو باندې څومره سخت راغلی و کله چې رسول صلی الله په مکه کې او د مشرکانو هغه عذابونه چې مؤمنانو له ورکول هغه ډیر شو. نو با صحابه کرام رسول الله ته یا رسول الله ته خیری ولینه کې او ته دا ولینه ته دغه ولینه ځکه چې تکلیفونه ډیر زیات شو. رسول صلی الله علیه وسلم غوسه شو وي تاسو لیدلی سدي مخکې امتونو کې د حق د لاس خلق پارو باندې دوه ټوکړي کړي شوی دي، د خلکو نه د وسپنو په منګز باندې غوخي منګز کړي دي، جسمونه ولا ټوکړي ټوکړي کړي دي. نو دې ځکه الله دغه خبره به کوي په روانه ایت کې چې تاسو د پوخانو خلکو حالات مطالعه کوي چې د الله د دین لپاره غوي څومره سختي تیری کړي څومره باغوي کې صبر. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ایت سګمان کوي چې داخل بشي جنت یې صرف دغه ګمانم دی نه صبر وکړه دغه لپاره. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم او تروس پوری ندی راغلی تاسو ته حال دغه کسانو چې تیر شوي دي مخکې تاسو نه هغه حالات خلانی دي راغلي هغه امتحانونه هغه سختي لوي ګوري به څنګه سختي راغلي سی چلو مستهم الباساء والضراء رسیدلی وقویت تکلیفنا بمال کې او تکلیفنا په بدن کې وزلزلوا او خزول شویو په سختو کې. الله اکبر دې ټکی ته ګوري وزلزلوا یعنی دومره سخت پیراغلی او چې خزولي وسم او په دې آیت کې انسان د پر اطمینان او سکون پروت دی ته د خپل مصیبتونو د خپل سختي هیڅ مخکاره نشي. الله په باندې دي سختي راوستي حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه تردي چې وبوي رسول او کسانو چې ایمان راوړو دغه په ملګرتیا کې متى نصر الله کلبي مدد الله یعنی دومره سخت به پیراله چې دغه د خلینو به دا خبري وته کم چې کله الله مرسته کله برازي دومره سخت به پیراله. دې مطلب دا نه چې هغه نه امید شي یا نه منله خو لکه مطلب دا چې هغه مدد زر را لینو خبره
د الله طرف نه جواب راغی الا ان نصر الله قریب خبر شي یقینا مرسته د الله نږدې ده په دې کې څومره ښکلی زیری مرسته د الله نږدې ده اے مسلمان وروره او اے مسلمانی خور مونږ ټولو ته دا وایو چې مرسته د الله نږدې ده حالات به الله بدل کړي او چرته په شپه بس شپه نه دراغلي بلکې په شپه بس سره راځي تیاره په شپه بس رڼا راځي په تیاره بس رڼا راځي او څومره چې پړې راکاږي نو سکیږي شلیږي نو څومره چې مصیبتونه ډیریږي او حالات سختيږي نو خوشحالي نږدې کیږي په تاسو کې بچا باندې څه مسله ده څه مصیبت ده نو صبر کوئ ان شاء الله الا ان نصر الله قریب یقینا مرسته د الله چې راغی نږدې ده اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالى اتلس احکام راوړي ډېر ناشنا فواید به تاسو واورئ او په دې صورت کې الله احکام ډېر راوړي او غالبا چې کله د تفسیر درس کیږي په دې سورۃ البقره کې وخت ډېر لګي دغه یو وجه خدای چې سورۃ بقره وګت سورۃ ته په باندې 2 سپارې ده تقریبا بل د چې سورۃ بقره کې احکام او مسلې ډېرې دي نو دغه د لاس وخت پکې به ډېر لګي اوس په الله سبحانه وتعالى تلس احکام بیانې اولنی مسله الله دا راوړي يسألونك ماذا ينفقون تپوس کی دوی ستانه پیغمبر چې څه شي خرج کی دوی اولنی مسله دا چې مال به کمزې کې لګي او په کومه طریقه به لګي ولی الله دا مسله بیانې کله مال نظام په ملک او په کورنۍ کې برابر شي نو دغه ملک او علاقه او کور د بیا ودان کور دی خو چې کله نظام د مال وران شي کاغه ملک ته کاغه کور دی نو دغه ملکم تباکی دا کورم تباکی او د تپوس عمرو بن جموح رضی الله عنه رسول سم نکړو چې خپل مالونو نه څومره خرج کو په چا باندې خرج کو څومره خرج کو او په چا خرج کو نو د آیت نازل شو قل ما انفقتم من خير توایا هغه چې تاسو خرج کوئ سمال حلال اولنی مسلې جواب شو چې د سنه به خرج کې د حلال مال حرام مال الله نه قبلي ان الله طيب لا يقبل الا طيبا حدیث کې راځي الله پاک دی نه قبلي مگر پاک مال خرج کې به بچا فللوالدين والاقربين نو د پاره د مور او پلار او خپلوانو واليتامى والمساكين او یتیمانانو د پاره او مسکینانو لره وابن السبيل او مسافر په دې باندې به خرچ کې صدقات یې به دوی به صدقه کې د خرچي مسله ده چې مال خرچ کې به کم ځای کې خرچ کې به دي خلکو یې خرچ کې وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم او چې تاسو کوئ سنیک عمل یقینا الله باغي باندې په دې مطلب دا دی که تاسو څه خرج کوئ نو الله یریږي مو د زایکی نه ما ته پته ده چې څومره خرج کړي د پچام خرج کړي د کم زینم خرج کړي و د دې بر الله د جهاد مسله راوړي ولی کور ال برابرېږي چې الله په لار کې د دشمنانو سره جهاد وشي او که جهاد ونه شي نو کافران براشي او د کور او د ملک او د علاقه بدل ټوله تباہ او برباد کی ذکر جهاد مسله راوړي كتب عليكم القتال فرض کړی شه د پتا سباندي جنگ د کافرانو سره وهو كره لكم او دا بدلگی پتا سباندي طبيعت دي سي يعني دا بدلگی بدی چې د الله حکم دی نه منو بدلگی ان استاسو طبيعت الله وي دا بدګني پدې کې مال لګولې د وطن وتلې خپل وینه ته ولي سر قربان ولي بچی پرې خود دي
نو دا کار دې ګران کار دی، نو ځکه په طبیعت باندې بدلږي. وعسى أن تكرهوا شيئا او کی دی شي چې تاسو بد غنئ یو شی وهو خير لكم او حال دا چې هغه غوړی تاسو د پاره. وعسى أن تحبوا شيئا او کی دی شي چې تاسو به یو شی غنئ وهو شر لكم او هغه تاسو د پاره بدی. والله يعلم وأنتم لا تعلمون او الله پویږي او تاسو نه پویږئ. په دې کې بل مسله د پرته ده چې کم شی بد دی او کم شی خده، کم خیر ولده کم شر ولده، د دې اختیار انسانانو ته نه دی بلکې اختیار د چا سره دی؟ د الله سره دی. نن سبا د عقل پرست خلک او د لیبرالیان لیبرال چې ویل کی او علمانیان دوی بس دغه وی چې عقل ته وی چې دا کار خده جو کوي او چې عقل وی بد دی یو بد دی. نه کوس عقل د څه کار ته بد وی چې الله وتخوي نو بیا اوس د غل نه لاس پرې کیږي او د سړي عقل دا وی چې د غل نه ولې لاس پرې کیږي. دا ما ته خبره وی نه ښکاري ولې بالله. نو څوک د عقل ومنو؟ نه، کم کار خده کم بد دی دا به ته معلومه ده الله سبحانه وتعالی د شریعت نه په عقل وبګنه استعماله. اول به نقل مطلب یې قرآن او حدیث او بیا به عقلی. نو که ستا د عقل د قرآن او حدیث سره برابري نو بیا خو ډېره ښه ده، ستا د عقل به ومنو. او که ستا د عقل د قرآن او حدیث خلافي نو ستا د عقل به روالو او دیوال به پې وولو. او چې سړی دا وایي چې زما عقل دا وایي چې ولې په زنانو باندې پرده لازم ده، پرېږدي چې ازادي ګرځي لکه څنګه چې سړي ازاد ګرځي، نو دا خو ظلم زیاتی د ښځو سره. نو موږ وایو چې دا ستا عقل ته وایي چې دا کار بد دی، خو شریعت وایي چې دا کار ښه دی او دا د خیر کار دی.